حامدا ومصليا ومسلما وبعد. شرعي او اسلامي نظام د ماخوږو ورونو دا یو تعبیر ده، دا یو لفظ ده، دا یو اصطلاح ده، او دا اصطلاح و تعبیر و لفظ مصداق، نفس الامر او حقیقت غواړي، او هغه مصداق و حقیقت یې بیا هم په تعبیر کې داسې ویلای سو چې شرعي نظام او اسلامي نظام هغه نظام ده چې د قرآن او حدیث او د فقه چې مستنبط له قرآن او له حدیث څخه ده، لکه د موږ په دې خطو کې فقه حنفیه ده. الحمدلله د دې فقه حنفیه نظام او قوانین نافذي جاری په ټول رعایت باندې او په ټولو شؤونو د ژوند کې دې ته ویل کېږي شرعي نظام. او که په خولو باندې هر څومره موږ شرعي نظام، اسلامي نظام او شرعي نظام او اسلامي نظام ګردانوو، خو چې مصداق او عمل ونه لري، نو نه د خدای په نزد باندې شرعي او اسلامي نظام ده، نه د مخلوق په نزد باندې اسلامي او شرعي نظام ده. او حقیقي شرعي او اسلامي نظام څو اولویات لري. اول، اسلامي نظام به په هغې خطه کې د اموراتو د اجرا کولو دپاره، د رعایت داري دپاره، د رعایت د پالندرې دپاره، د هغو د خدمت دپاره به د هغې خطې د مصطلحاتو مطابق د شریعت په چوکاټ کې او د شریعت په رڼا کې له حنفي فقه سره مطابق یو حکومتي نظام نامه یا حکومتي قانون لري چې که هغه محصول اخلي، که ټکس اخلي، که حق العبور اخلي، که مالیات وصولوي، که هر بل تصرف کوي په رعایت کې، هغه به د شریعت او د فقه مطابق، او نور به په حکومتي قانون کې نوي مصطلحات، معاصر مصطلحات کارول سوي، په هغې کې څه حرج نشته. لفظ د بینک به راځي، لفظ د تعرفې به راځي، لفظ د چک به راځي، لفظ د ولایت به راځي، لفظ د ولسوالي به راځي، لفظ د ترافیک به راځي. دا داسې تعبیرونه دي چې دا د موږ په فقه کې، په قرآن کې او په حدیثو کې نشته. خو هغه مدون او مفصل قانون به دغه تصریحات لري. دوهم، د دې نظام د کارونو د څارلو دپاره به یوه مقتدره، باصلاحیته، د خبره اعضاو، د خبره غړو نظارتي شورا لري، ځکه هیڅوک معصوم نه دي. نو که د حکومت مسؤلین دي، که لوړ پوړي دي او که ټیټ پوړي دي، له دو څخه به خامخا سرغړونه او تخلف و مخالفت کیږي. د عصمت او د تنزه صفت د پیغمبرانو ده، خو هغه شورا به د دې نظام د چلونکو د اعمالو د کړو وړو نظارت کوي. نو دغه شورا تشکیلول، جوړول، دا د اسلامي نظام په دومه درجه کې اولویت ده. او دریم، اسلامي نظام یا شرعي نظام به اسلامي تعلیمي نصاب لري، داسې جامع تعلیمي نصاب چې هم دینی علوم لري
هم دنیوي معاصر محتاج الیه علوم پکې او څلورم د دې جهل د تور ټغر د ختمولو دپاره د اسلامي نظام د ممثلینو د چلوونکو ذمهواري ده چې هغه د راروان نسل د تعلیم یافته کولو دپاره په دین باندې د خبرولو له وجې په شریعت باندې د خبرولو په خاطر او د دنیا په امورو کې بصیرت ورکولو په منظور تر 12 صنف پورې موحد نصاب ولري او تر 12 صنف پورې تعلیم لازمي کی هم په ذکرو باندې هم په اناسو باندې د همغه اسلامی نصاب د لوستلو په واسطه باندې او پنځم د اسلامی نظام او اسلامی شریعت ذمہواری او مسؤلیت ته چې په کارونو باندې په عهدو باندې به تقوادار او اهل خلق ګماري نه به روابط کار کوي نه به انډیوالي کار پکې کوي او نه به خیشخوري کار پکې کوي خیشپرستي کار کې کوي اهلیت و تقوا به رعایت کیږي او که اهلیت و تقوا نه نه اهلو ته زمام د امورو حواله کیږي د لوړ پوړو چارواکو له طرفه نو که تر قیامت موږ اسلامي نظام او شرعي نظام چغې ووو نو بیا به دغه بې عدالتۍ ته موږ شرعي ویلي او دغه بې عدالتي او دغه ظلم ته به هم چې نااهله څوک پرې ګمارلی دي او د قیامت له علامو رسول الله بللی دي دغه ته به بیا اسلامي ویلي نو څوک چې ظلم ته اسلامي وایي ظلم ته شرعي وایي نو دا یوه ډېره خطرناکه مسله تیر جوړیږي او پنځم د اسلامي نظام ذمہواري جوړیږي او د اسلامي نظام فرض جوړیږي چې د اداري فساد مخه ونیسي د رشوتخوري او د حکامو د ظلم مخه ونیسي خصوصا د رشوت خوړلو مخه ونیسي که چیرته دوی د رشوت مخه نه یې نیولې د فساد مخه یې نه یې نیولې نو بیا به او نظام ته اسلامي وایي نظام ته شرعي وایي نو بیا به معنا دا وي چې دا فساد اسلامي ده دا رشوت خوړل شرعي دي العیاذ بالله چې بیا هم ډېره خطرناکه مسله تیر جوړیږي دا شپږم شو اوم د ولاتو د مسلمانانو ذمہواري ده په شرعي نظام کې ولی خو ولات مؤمنان دي او د شرعي نظام مسؤلین او چلوونکي دي نو الامام راع وهو مسؤول عن رعیته امام راعي ده شپون ده او هغه د خپل شپني او د خپل رعایت ذمہوار او مسؤل ده خدای تعالی به پوښتنه تیر کوي نو چې الله تبارک وتعالی د هغه همسایه او ګاونډي څخه د دې پوښتنه کوي چې د تا په څنګ کې د تا جار او ګاونډی څرنګه وږې شپه تېره کړه او ته موړ وې نو چې له هغه پوښتنه کوي بلکې په ډېرو روایاتو کې وایي چې هغه کس مؤمن نه ده نو هغه مسؤول او ذمہوار به څومره ذمہواري لري څومره به مسؤول وي د دغه مسؤلیت رفع دپاره به د خپل رعایت د اقتصاد د رغولو دپاره د خبره کسانو بورډ او انجمن یا یو کمیسون
یا یوه شورا به تشکیلوي چې هغه د اقتصاد د رغونې دپاره، خلقو ته د کار د پیدا کونې دپاره، د خلقو د مشکلاتو د حل کولو دپاره، خلقو ته د یو حلال نفقې د برابرولو دپاره هغه زمینې برابرې کړي. دا د اسلامي نظام ضرورت ده، دا د اسلامي نظام خصوصیت ده، دا د اسلامي نظام مصداق ده. او که چېرته د اسلامي نظام خلق له لویې مړه کېږي او مسؤلین یې په پلاونو او په کبابونو باندې مزې کوي، نو بیا به دوی دغه بېعدالتي ته اسلامي نظام وایي، دغه تفاوت ته به بیا شرعي نظام وایي، چې دا ډېره خطرناکه خبره ده. او اتم، د اسلامي نظام مصداق دا ده چې مسؤلین د اسلامي نظام به د هغه نظام د حفاظت دپاره، د هغې خپلې خطې د حفاظت دپاره، د خپلو ثغرو سرحداتو د حفاظت دپاره به ټول امکانات، حتی المقدور امکانات په کار راولي. او الله تبارک وتعالی امر هم پې کړی، او دا امر تفسیر قرطبي او مختلفو تفاسیرو لیکلي دي چې ولاتو د امورو ته دغه امر د فرض عین امر ده، د وجوب د فرضیت دپاره ده، او فرضیت هم ورته فرض عین ده، چې الله تبارک وتعالی فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسې تیار کئ د شریرانو د شر د دفع دپاره، د ظالمانو د ظلم د دفع دپاره، د کافرانو د کفر د دفع دپاره هر قسم طاقت، زمینی، هوایی، بحری، بری، انسانی، اقتصادي، دا ټول داسې طاقتونه تیار کړئ چې تاسې دښمن پې باندې وویریږي، هغه جرأت دې ونه کړای شي چې د تاسې په حدودو په ثغرو باندې تجاوز وکړي. تاسې هم د کور امنیت راوستلی شئ، هم بهر امنیت راوستلی، د باندې چې امنیت راوستی شئ. دا د اسلامي نظام اولی خصوصیات دي. که یو څوک وایي په جرد جویشو باندې توفیق نه لري، طاقت نه لري، په دفاع د خپلې بیزې او د خپل خطې طاقت او وس نه لري، هغه حکومت نه ده، شرعي حکومت نه ده، کنې اسلامي نظام خو یې پرېږده، هغه نظام نه ده، هغه حکومت نه ده، د هغه اطاعت په کار نه ده، د هغه اطاعت بې فایدې ده او عبث ده، چې هغه نه د ځان حفاظت کولی شي، نه د رعایت حفاظت کولی شي، نه د خپلو حدودو ثغرو حفاظت کولی شي، او نه په دې سوچ او فکر کې دي چې د هغه دپاره کوم بندوبست لري. نو دا هغه اولی حقوق دي او هغه اولني مشخصات دي د اسلامي نظام او د شرعي نظام. نور د ما ارزو دا ده چې صرف اسلامي نظام او شرعي نظام په خلو کې ګردان صغیر جوړ نکو، بلکې دا اسلامي او شرعي په عمل کې پیاده کو. که موږ غیر شرعي شیانو ته د اسلام نسبت ورکوو، د اسلامي نسبت کوو، غیر شرعي شیانو ته د شرعي نسبت کوو، نو دا عقیدوي مسله ده، بیا به موږ په ډېر لوی عظیم خطر کې یو. اقول قولي هذا استغفر الله. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولی جهان ویښوم، زه بلال خو به ولی جهان ویښوم.